د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لاکاپروف ویلي افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. ښاغلی رامز لاکاپروف ویلي دي چې په تیرو 18 میاشتو کې ناخالصه کورنۍ تولید یا GDP په لسو کې 15 کم شوی. د لومړنیو خوراکي توکو بیه په سلو کې 10 او بیکارۍ 40 سلنې ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 15 سلنه عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت په هکله د پروګرام د بل مېلمه سره غږیږم. د اقتصادي چارو کارپوه آصف ننګ صاحب چې د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. ننګ صاحب پروګرام ته په خیر راغلی. د یو نیم کال په تیریدو سره د نړیوالو مرستو سره افغانستان لا هم د نړۍ هغه هیواد دی چې بشري وضعیت پکې خراب دی. ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. علیکم السلام. دلایل متعدد دي، البته یو دلیل نه ده. مثلا تاسو د وروستیو کلونو بخصوص د کرونا نه بعد د اقتصادي ضعف تبعات جبران نه شول. یعنی افغانستان په هر کال کې 12 تر 15 میلیارډ ډالر ته ضرورت درلود. دا نه چې کرونا هغه اثرات یې ظاهر کړي او اساسي وو. اما دوی خلاص را نه وراغلي چې 3.5 میلیارډ ډالر په هغه باندې وچت، یعنی دا کمبود دوام وکړو. وچکالي مثلا ډېر اساسي عامل ده. تاسو وګورئ په تیرو څلورو کلو کې دا په تسلسلي توګه وچکالي روانه ده. معنی دا ده چې موږ د کم 6 میلیون ټنه غله دانې ته ضرورت لرو، اما په افغانستان کې دغه نیم په نیمه یعنی 3.5 میلیون ټنه موږ تولید کوو. 3.5 میلیون ټنه څخه کم دا فیصله باقیدار پاتې کیږي، نو وګي پاتې کیږي. د دهقان اثرات خراب شوي دي. 10% تعلیمي ځمکې چې دی هغه فیصله حاصل دي ورکه کړې ده، نو د هغه ځمکې خاوندان فیصله نهار دي. دغه سي فیصله تحولات چې مېزه منطقوي افغانستان دی د رژیم بدلون تاثیرات په خپل استاپ کې چې دا فیصله د نړۍ هغه 3 میلیارډ سهم مستقیم او د 6.9 میلیارډ ډالر سهم غیر مستقیم. دا افغانستان ترې محروم شوی دی، یعنی دا ډیر غټ تاثیرات درلودل. بل افغانستان د بحران په سیمه کې واقع شو. اخواته اوکراین د دې خواته ایران د بندیزونو د تضاد او د نړیوال رقابت یو منطقه ده. پاکستان په غربت او بیچارهګۍ باندې روان ده. بله. روسیې سره رقابتونه روان دي. هغه سیده تسلسل ډیر زیات د عوامل په افغانستان کې اقتصاد جوړونې لپاره هغه اساسي پروګرامونه او مرستې او مددونه دا هم په کم حالت کې دي. بله. چې دا تاثیرات موږ وینو. ننګ صاحب په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره یعنی په دې تیر یو نیم کال کې بې روزګاري سخته زیاته شوه. دا ولې که څه هم دغه ستونزه د جمهوریت په وخت کې هم ځوانانو شکایت درلوده چې کار او روزګار دوی لپاره نشته، خو په دغه یو نیم کال کې خورا دا مسله جدي شوه او د روزګارۍ مسله زیاته شوه. خلک څنګه اولې بیکاره شول؟ اول خو اقتصاد سازي برنامه کمی دي د دولت په کچه. دوم محدودیتونه ډیر دي. مثلا نړیوال تحریمونه دا ډیر تباہ کوونکي دي. نړیواله انزوا، نړیواله مقاطعه دا ډیر تباہ کوونکي دي. یعنی ته اوس 2 میلیارډ فیصله ډالر کومک سوی له افغانستان سره په انساني مدد کې یا د لوږې د کمولو لپاره. اما هغه چې بیا تحریمونو د موږ نه اخیستي دي، هغه تاسو په GDP کې ورته اشاره وکړه. په کې زمونږ د 22 میلیارډ ډالرو سرکولیشن اف د منی هغه کې بدلون راغلی د 13 میلیارډ ته تنظیم شوی ده په سبب د تحریمونو. نو کله چې ته په کال کې په یو زماني دوران کې دغه یو حالت وي، دوم دا ده چې دغه مددونه او لاسنیوي د نړۍ چې ده په د لوږې په کمولو کې ده. او دا هم ډیر جالبه ده چې دا د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نه ده، دا فقط یو وجبه یا یو وخت خوراک په تهیه کولو کې ده چې هغه هم 3 عیب لري. نظارتي عیب لري، په توزیع کې عیب لري، په زماني لحاظ ډیر تاخير سره رسیږي. مطلب لکه ته چې په یو کاسه ډوډۍ مړیږي، هغه کومه ته د
تقسیم کو نو ته په 15 وخت کې په یو کې نه موټه ځکه کمه ترکړې د هغه یو کاسې ډوډۍ نو زما په نظر میکانیزمونه اقتصادي دي دولتي هم دي او هم نړیوال تحریمونه ننګ صاحب بل خو بیا په افغانستان کې د بد اقتصادي خبره په داسې حال کې کیږي چې طالبان وایي چې په ګمرکونو کې عایدات زیات شوي دي که عاید زیات شوی وي نو اقتصاد ولې خراب دی او بل خو د مالیې پخوانی وزیر انور الحق احدي وایي چې د طالبانو دا ادعا هم ناسمه ده او د تیر حکومت د ګمرک کلني عواید د طالبانو د کچې 2 برابر آیا طالبان تبلیغاتي جګړه کوي او اصلي ستونزې پټوي؟ دغه د سږ کال په عایداتي شریحه کې چې د اسلامي امارت ګورو 1.7 میلیارډ ډالر دوی عاید کړی دا او دا د 10 میاشتو گزارش ده دا په نسبي توګه مناسب ده اما دا ډالر چې زیات راغلی ده په تناسب د قیمتونو هم لوړ شوي دي مثلا موږ صادراتي توکي لکه زه زمغوزی درته وایم دا جلغوزه دا پخوا په $2 په $6 د دې 1 کیلو قیمت اوس تقریبا یعنی $10 ته رسیدلی ده نو د دې عاید سهم د پیسو جوړونه کې ډېر ده مثلا زغال د کرو زغالستان د ډبرو سکاره د دې مثلا سهم پخوا موږ په ټول تولید د دې تاسو وګورئ چې د 200 ټنه نه زیات د اضافه استخراج نه و اما اوس دا تقریبا تر 15 ټنه تر نه پورته کېږي ډیره مننه کوم قیمت یې لوړ شوی په خای قیمت 90 روپیو اوس قیمت مثلا $300 ډیره نو هر شی د عواید چې پرسول دي د ته پرسوب دی عواید وایو په خوا کو اما منابع ډیری وي اوس عایداتي منابع ډیری وچتوي مننه کوم ننګ صاحب د دې برخې وخت هم دومره او د اقتصادي چارو شنونکی آصف ننګ صاحب ستاسو د ارزونې او وخت څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ته راکړو کور ودان